سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د راپورونو له مخې ایران د امنیت شورا غونډه کې امریکا د اسرائیل په بریدونو کې شریکه بللې. ایران هم پر اسرائیل بریدونه کړي او د روسیې ولسمشر د اسرائیل بریدونه غندلي او د دواړو خواو ترمنځ یې منځګړیتوب ته چمتوالی ښودلی دی. اسرائیل تیره ورځ سهار د ایران پر ځینو اټومي تاسیساتو او نورو ځایونو بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د سپاه پاسداران عمومي قومندان حسین سلامي، د خاتم الانبیا د مرکزي قرارګاه قومندان سرلښکر جنرال غلام علي رشید، اټوم پوه او د آزاد اسلامي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد مهدي تهرانچي او د پارلمان غړی او اټوم پوه فریدون عباسي او یو شمېر نور نظامي قومندانانو، پوهانو او ملکي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی. پر ایران د اسرائیل له برید وروسته په نیویارک کې د ایران په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ ناسته جوړه شوه. د ایران استازی امیر سعید ایرواني په دې ناسته کې ویلي پر ایران د اسرائیل برید کې 28 کسان وژل شوي او 320 نور ټپیان دي چې ډېری یې ملکي وګړي دي. هغه ویلي چې په دې بریدونو کې د ایران اټومي تاسیسات، ملکي بنسټونه او استوګن ځایونه په نښه شوي دي. د بي بي سي د راپور له مخې ایرواني ویلي چې امریکا په دغو بریدونو کې شریکه ده، ځکه مرسته او ملاتړ یې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایرانه غوښتي چې د خپل اټومي پروګرام په سر یوې هوکړې ته ورسیږي. ټرمپ پر ایران د اسرائیل بریدونو ته په لومړي غبرګون کې ویلي و د اسرائیل له پلانه خبر و، خو په دغو عملیاتو کې امریکا هیڅ ونډه نه درلوده. ټرمپ پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل لیکلي لویه ویجاړي او مړینه وشوه، خو د دې لویو وژنو پای ته رسولو لپاره اوس هم وخت شته. د هغه په وینا ایران مخکې له دې چې هیڅ پاتې نشي یوې هوکړې ته ورسیږي. تمه وه د یکشنبې په ورځ به د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو شپږم پړاو په مسقط کې د امان په کوربتوب پیل شي. امان تیره ورځ د دغو خبرو د کوربتوب ځای او نیټه په ډاګه کړې ده. راپورونه ښایي چې ایران هم نن سهار وختي پر اسرائیل توغندیز بریدونه کړي. یو توغندی په تل ابیب کې لګېدلی او پر دغه ښار سربیره په بیت المقدس ښار کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د اسرائیل حکومتي سرچینو ویلي چې د ایران په توغندیزو بریدونو کې 40 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره ټلیفوني خبرې کړي. پوتین پر ایران د اسرائیل بریدونه غندلي او دا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې. پوتین د اسرائیل برید غندلی، ویلي دی هیواد یې چمتو دی چې د دواړو خواو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ایران ولسمشر هم پر خپل هیواد د اسرائیل بریدونه له نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه بللې او خبرداری ورکړی چې دغه تیری به مناسب ځواب ورکړي.